سیده حیات بیګم د پلار نوم څه و او چیرته زیږېدلې؟ مهتاب ګل کاکا خیل او په چترال کې زیږېدلی. د الفبا کوم توري دي چې په کلمو کې راغلي وي عربي بلل کېږي؟ سا ح صاد ضاد طا ظا عین فا او قاف. حمد څه ته وایي؟ حمد د الله جل جلاله ستاینې او صفت ته وایي. په اصطلاح کې د الله جل جلاله پرله پسې ستایلو ته حمد ویل کېږي. نعت څه ته وایي؟ نعت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستاینې ته ویل کېږي. محمد صلی الله علیه وسلم په څو کلنۍ کې پیغمبر شو؟ په 40 کلنۍ کې پیغمبر شو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا عمل او کړو ورته څه وایي؟ حدیث ورته وایي. شمس الدین کاکړ د چا د سب پیرو و؟ د پیر محمد کاکړ د سب پیرو. یو کال څو فصلونه لري؟ 4 فصلونه لري. پښتو یګانې په څو ډوله دي؟ په 15 ډوله دي. میرویس نیکه د پلار نوم څه و؟ میرویس نیکه د پلار نوم عالم خان. ګرګین د چا د واکمنۍ پر مهال د کوم ځای حاکم و؟ د کندهار حاکم و د صفوي شاه حسین دغه په. میرویس نیکه په کوم کال کې د افغانانو لخوا مشر وټاکل شو؟ په 1119 کال کې د افغانانو لخوا وټاکل شو. میرویس نیکه چیرته ښخ شو او په پوکران کې ښخ شو، د کندهار په پوکران. بلخ په کومو نومونو یاد شوی؟ باخترش، ام البلاد او بخدي. بلخ یا بخدي کلا د څه په نوم وه؟ د وارا یا ارګ په نوم یاده شوې. د بلخ تاریخي مخینه څو کالو ته رسېږي؟ 2800 کال ته رسېږي. اریایانو لومړنۍ پلازمېنه کوم ځای وه؟ بخدي یا بلخ ښار. وارا کلمه په څه معنا وکارول شوه؟ وارا کلمه د ارګ په معنا کارول شوې ده، کور. د بلخ تاریخي آثار ووایه. جګ دیوالونه، 9 ګنبدي جومات او